बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तराजदार ऑफिशियल پښتو شاعرۍ د چینل نه زه فضل سبحان ټولو ملګرو ته د امن مینې او بختور نصیب دعا کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، په موجوده وخت کې انسانان په مجموعي توګه د ژوند په آسایشونو کې خو ډیر مخکې لاړو، خو د حقیقي ژوند د هنر او آرټ نه محروم شو. گویا انسان په خپله د خپل نسل دشمنی په سر راغستې ده او د انسان د خپل سوچ دهشت د انسانیت لپاره لویه خطره ده. ملګرو، د انسان المیه که هر څه ده، خو د دنیا په مخ د ټولو نه ځپله شوی ټولګې نن په نوم د مسلمانانو دی. د دنیا په مخ یو نیم اربه مسلمانان د شپېته آزاد ملکونو او د هر قسم قدرتي وسایلو باوجود د بېوسۍ او بېحسۍ ژوند تیری او د خپلې بربادۍ په تماشا نه مړیږي او نه شرمیږي. ګرانو ملګرو، زما په خیال د دې بنیادی وجه د کردار نشوالی دی. په کم قوم کې چې د خپلې نظریې سره تړلی کردار ختم شي، د قدرت قانون چرته هم داغو مرسته نه کوي، تر څو چې مونږ یو نظریاتي کردار او سماجي شعور د تاوان ادراک او د لیډرۍ ذوق نه پیدا کړی، تر هغې به مونږ د خټو د ګوډاګو په شان د دنیا په لاسونو کې لوبیږو. په لنډو خبره دا ده چې د مسلمان د عظمت لپاره د مسلمان کردار او د مسلمان سماجي رویه ډیره زیاته ضروری ده. کنه د پلار نیکه قصې صرف ایکسپایر خوبونه دي او بس. کاش چې د وخت نصاب بدل شوی. انګازې شوی انګازې په فضا کې راخورې، چې زامنو د احساس هغه ټول شو یتیمان، چې جونګړې د وفا وي نو لګړه شوې په نیران، چې درشلې د عظمت وي نو رسوا په کل جهان. انګازې شوې انګازې په فضا کې راخورې، د سماج د رواجونو لا خونخوار کړل امیران، او د تهذیب د رنګینو خو لا نهر کړل محرومان. تش په نوم د انقلاب خراج غواړي غاصبان. انګازې شوې انګازې په فضا کې راخورې، چې لاسه اخلي ژوندي دي په دې ځمکه مزدوران، لا د پرخې په شان ښکاري تړ مې اوښکې د دهقان، او لا په وینو ماړه نه دي دا غټان ابن غټان. انګازې شوې انګازې په فضا کې راخورې، چې زما په دې وطن کې ډیر قات شوي رهبران، او په گلشن د سیاست کې زرغونیږي غداران. او د وخت لویه معجزه ده چې قایم دی پاکستان. انګازې شوې انګازې په فضا کې راخورې، چې د امن په میچن کې لا دل کېږي کشمیریان، او فلسطین به هم آزاد شي چې فنا شي مسلمان، او پکتیا خیرازه کېږي د بارودو په باران. انګازې شوې انګازې په فضا کې راخورې، چې کشمیر که فلسطین دی، بوسنیا ده که افغان، د باطل تیره خنجر دی او مری د مسلمان، او لا د امن داویدار دي نمرودیان او چنګیزیان. انګازې شوې انګازې په فضا کې راخورې، او مرحلې د لیونتوب دي په دې دهر دې زمان، او خامخا به لیونی شي د ژوندي ضمیر انسان. خو نظام کله بدلیږي په افسوس او په سوران. انګازې شوې انګازې په فضا کې راخورې، یو قلم تیره پکار دی بل تلوار وخکل د میان، او انقلاب
خطوره غواړي. سپین کفن په سر ځوانان، او چې نصاب د وخت بدل شي نو جهان بشي جهان. انګازې شوې انګازې په فضا کې راخورې، د خالد اولاد به څوک وي چې یقین کړي اندازې. ګرانو ملګرو، هیله لرم چې دا کلام او مختصر تمهیدي خبرې به ستاسو خوښې شوي. زه به د دې کلام په هکله ستاسو د دریس په تمه یم. د پښتو ادب او شعري ذوق د ځلا دپاره دا چینل سبسکرایب کړئ. ښاد او خوشحاله اوسئ.